هغه ناروغان چې په غوږونو کې اوازونه وي، یعنی غوږونو کې مختلف قسم اوازونه وي، د هغې درملنه د اکوپنکچر په ذریعه باندې کوو. د وړو کولمو 19مه نقطه ده، کومه چې د کپټ منډیبولا شاته چې دی ځای لري چې هغه دغه نقطه ده. د ګرم غړو 21مه نقطه ده، کومه چې د انسیسورا سوپرا تراجیکا او د کونډلاریس منډیبولا په شاتنۍ برخه کې چې دی ځای لري. د پردې 6مه نقطه ده، کومه چې د دې لاس د بند د پوستکي د قات څخه 2 کن پروکسیمال په دې 2 لیګامنټونه چې دلته چې یو د فلیکزو کارپیراډیالیس او بل د پالماروس لانګوس ترمنځ د دې ترمنځ چې دی ځای لري چې هغه د سږو 7مه نقطه ده، کومه چې د دې مړوند د لاس د پوستکي د قات څخه 1.5 کن پروکسیمال او د پروسس ټایلویډیس راډي په ښکتنۍ یعنې ژوره برخه کې چې دی ځای لري هغه ده. غټ کولمو 4مه نقطه ده، کومه چې د دې میتاکارپال هډوکي په منځ او د ابډکټور عضله کې چې دی ځای لري، یعنې دواړو خواوو ته یې کولی شي په دواړو لاسونو کې د غټو کولمو 4مه نقطه چې دی ستنه کړي. رینمای 6مه نقطه ده، کومه چې د دې نوم څخه 1.5 کن ښکته په دې مخکني منځني خط باندې چې دی ځای لري. تریخي 20مه نقطه ده، کومه چې د دې دواړو یعنې سترنوکلایډوماستویډوس او تراپیزیوس عضلې په منځ کې د اوکسیپیټل ښکتنۍ برخه کې دلته او په دې دواړو خواو ته چې دی ځای لري. د معدې 26مه نقطه ده، کومه چې د دې پټیله د دې ښکته پټیله هډوکی د دې ښکتنۍ څنډې څخه 3 کن ښکته او د دې ټیبیا د هډوکي د څنډې څخه 1 کن لټرال یا بهر چې دی ځای لري. بله د ځیګر 3مه نقطه ده، کومه چې د لومړني میتاترسال او د دوم میتاترسال هډوکي په پروکسیمال یعنې نږدې زاویه کې چې دی ځای لري چې هغه دا نقطه ده. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا پایه